حضرت عیسی علیه السلام یو ورځ په سفر باندې روان یو سړی راغی ده ورته ویل زه هم در سره په سفر باندې ملګری کېږم زه هم در سره لاړ شم نو عیسی علیه السلام ورته ویل ډېره ښه ده راځه نو عیسی علیه السلام سره د سړی په سفر ملګری شو روانو یو منطقي علاقې ته چې ورسېدل نو دوی سره 3 دانې ډوډۍ وې 3 ډوډۍ نو هغه یو ډوډۍ عیسی علیه السلام وخوړله یو یې دې ملګري وخوړله یو ډوډۍ چې پاتې شوله نو عیسی علیه السلام ورته وایي چې زه ځم دغلته خوا کې دریاب دی هغې نه اوبه څکم بېرته راځم کله چې هغه اوبو پسې لاړو بېرته راتلو نو ګوري چې یو درېیمه ډوډۍ هم نشته نو عیسی علیه السلام ترېنه پوښتنه وکړله چې درېیمه ډوډۍ څه شوله نو دغه سړی ورته زه ترېنه خبر نه یم هغه ورته ښه صحیح دی چې خبر نه یې راځه نو روان ول چې لږ مزل یې چې وکړو مخکې ځنګل راغی علما کرام فرمایي په دې ځنګل په مخ کې ورته هوسۍ راغله او د دې هوسۍ سره 2 بچي ول نو عیسی علیه السلام دې هوسۍ بچي ته آواز وکړو چې راشه تعال دا هوسۍ ورته راغله کله چې راغله نو دا یې ذبحه کړله حلاله یې کړله او سره یې کړله وریت یې کړله دواړو وخوړله دې سړي مو وخوړله ده مو وخوړله بیا د هډوکي یې راجمع کړل عیسی علیه السلام او د هډوکو ته ویل چې قم باذن الله د الله په حکم سره پاسېږه ودرېږه عیسی علیه السلام د الله تعالی دا معجزه ورکړې وه چې مړي به یې راژوندي کول دا د الله تعالی طرف نه درته معجزه وه نو هغه پاسېده او روانه شوله منډې وهل شروع کړل بیا عیسی علیه السلام دې ملګري ته وویل زه تا ته په هغه رب باندې قسم درکوم چا چې تا ته دا معجزه وښودله دا وګوره هوسۍ به مونږ وخوړله وریته کړې وه روانه شوله رښتیا وایي هغه درېیمه ډوډۍ چې وخوړله وایي ما ته معلومات نشته سړي بیا هم دروغ وایي بیا ورته ښه صحیح چې پته درته نشته راځه نو مزل یې کولو یو داسې شاړه علاقه راغله په هغې کې شګه پرته وه د شګې داسې غونډۍ وه نو عیسی علیه السلام دا 3 تقسیمه کړله دا شګې دا غونډۍ او ورته ویل چې کن ذهبا شه باذن الله د الله په اذن باندې تا نه سره زر جوړ شه هغه 3 واړه غونډۍ چې د هغې نه سره زر جوړ شول نو عیسی علیه السلام دې ملګري ته دا یو غونډۍ ستا د سرو زرو دا بله زما او دا 3مه غونډۍ د هغه چا چې 3مه ډوډۍ خوړلې نو د ملګرو ته هغه خو ما خوړلې وه خطا خوړلې وه تا خو ما ته دروغ ویلي وو زما او ستا نورو ملګرتیا نه کېږي دا زما غونډۍ دې هم ستایي نو 3 واړه یې هغه ته ورکړلې زه به تا سره نورو ملګرتیا نه کوم ته خو دروغجن او دوکهباز وختلې تا ما ته دروغ وویل نو عیسی علیه السلام ترېنه لاړو دی پاتې شو د سرو زرو سره ناست و ګوري ورته خوشحاله دی په دې کې یو 2 نفره د باندې راغلل هغه غله ول نو چې ویې کتل نو طبیعت یې ورته خراب شو ویل چې پیسې او سره زر خو ورسره ډېر دي راځه سړی به مړ کړو او دا به ترې واخلو موږ دواړه به خپلو کې تقسیم کړو نو ده ورته ویل چې ما مه مړ کوئ وایي ولې وایي داسې کار به وکړو اتفاق به وکړو اتفاق یې برکت یې ګوره ښه اتفاق هم ورسره وایي اتفاق به وکړو او 3 تقسیمه به یې وکړو څه به ستاسو شي څه به زما شي دا خو لا خبره ده نو 3 واړه کېناستېدل نو وږي شول وایي ډوډۍ ته یو کس بازار ته لاړ شي یو ډوډۍ به راوړي او دا 2 نفره به چوکیداري کوي یا وایي په ارامه تقسیم کړو ښه ډېره ښه ده دا 2 نفره ناست دي چوکیداري کوي یو نفر یې بازار ته ولېږلو چې بازار ته یې ولېږلو هغه بازار ته چې کوم کس خوراک پسېدلی هغه ځان سره سوچ وکړه راځه به دې خوراک کې ورته زهر واچوه ورته واچوه دواړه به مړه شي او ټول سره زر به ماته پاتې شي هغه په خوراک کې زهر واچول را روان دی دغه 2 چې دلته ناست دي دوی خپلو کې مشوره وکړله وایي دا سړی خو بازار ته تللی دی چې څنګه راغی موږ پرې حمله وکړو مړ به یې کړو او بس دغه دی سره زر چې دا موږ ته پاتې شي ما او تا به خپلو کې تقسیم کړو هغه ورته ډېره ښه ده نو هغه چې څنګه راورسېدو دوی پرې حمله وکړله هغه یې قتل کړو بازار نه چې سړی راغی نو چې قتل یې کړو دوی ورته راځه ډوډۍ خو به وخورو په ارامه ښه په طبیعت سره ورته کښېنو بیا وروسته سره زر تقسیم کړو ښه راځه ډوډۍ چې څنګه وخوړله په هغې کې خو زهر ول نو دا دواړه مړه شول کله چې مړه شول هغه سره زر همدغسې پاتې ول بیا ډېره موده بعد عیسی علیه السلام په دغه لار تېرېدلو نور ملګري مو ورسره ول عیسی علیه السلام خپلو ملګرو ته وګورئ دا د دنیا انجام هر څوک چې دنیا سره مینه کوي دغسې به یې تنها پرېږدي او دنیا به ترې پاتې وي دنیا چا سره وفا نه کوي دنیا ډېر بېکاره شی دی دنیا سره به زړه نه تړې چې درته راځي دا به خرڅ کوې زمونږ مشران وایي دا دنیا چې دی که نه دا مال او دولت دا د لاس خیره ده د لاس د خیرې مثال لري لاس خیره ووینځه پاکه ګنټه پس بیا پکې خیره راغلی بیا یې پاکه بیا به خیره راغلی دنیا د لاس د خیرې مثال لري څومره چې مصرفوي دومره به تا ته لاس راځي څومره چې جمع کوي دا درنه تښتي دا داسې بېکاره شی دا د سپي مثال لري
د سپي په مثال دی. سپي پسې چې منډه ووهي درنه منډه وهي، او چې منډه ورپسې نه وهي ودرېږي تا ته راځي، ستا خواته به ستا په پښو کې به تاویږي. او چې پسې منډه دې ووهله درنه تښتي او تښتي، پسې منډې به نه وهي، ډېرې زیاتې هلې ځلې به نه کوي. هغه خپل محنت خپل کوشش جاري ساته، خپله هڅه کوه، خو دومره مه کوه چې الله درنه یېري. مونځ نه کوي، تلاوت نه کوي، ذکر نه کوي، حرام خوري او غیبت کوي او د دنیا په هر قسم په بدکاریو کې اخته یې، دروغ پکې وایي په خپل کاروبار کې، نو د دې نه دا خره چې په هغه خپل کاروبار باندې قناعت وکړي. څومره چې در رسېږي قناعت تر ټولو لوی څیز دی. کاروبار کې دوکه کول، دروغ ویل دا نه دي پکار. یو ډېر مشهور او بادشاه او ډېر مال او دولت یې درلودلو. دی چې کله وفات کېدو خپلو بچو ته یې وصیت وکړو چې ای زما بچو کله چې زه مړ کېږم که نه، نو داسې کار وکړئ چې د کفن نه به زما دا دواړه لاسونه داسې وباسئ، بیرون به وباسئ، دا کار به وکړئ. نو بچو ورته چې دا ولې وایي، بس تاسو یې څه کوئ، بس وباسئ. نو چې کله یې دا وباسلو نو ځان سره یې هلته خط لیکلی و، دې باچا چې کله مړ کېدو د هغې نه یې مخکې خط لیکلی و ځان سره ایښی. نو چې کله دغه کار یې وکړو د ده دواړه لاسونه داسې باسل شوي وو، دفن یې کړو. خلکو چې بیا خط وکتلو په خط کې لیکلي وو ای خلکو دا دواړه لاسونه ما وصیت دا کړی چې زما خپل بچو ته مې ویلي چې دا لاسونه به زما وباسئ. وایي دا مې تاسو ټولو ته ښودله چې څومره مال او دولت مې درلودلو، څومره ماڼۍ او سره زر او سپین زر راسره ول، خو چې نن د دنیا نه ځم ګوره هېڅ شی راسره نشته، خالي راسره روان یم. خط کې دا لیکلي چې هر څومره ډېر په کروړه او په لکهاو روپۍ پیدا کړي که نه، واپس به تش لاس ځي. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د یو لوی او ډېر عادل بادشاه تېر شوی دی، د تابعینو په زمانه کې تابعین دی. دی چې کله وفات کېدو نو ده چې څومره مال ټولې صدقه کړو. چا ورته بچو ته څه نه پرېږدې، بچو ته خو پرېږده که نه. وایي ولې ورته پرېږدم، که بچي مې نیکان وي الله تعالی خپل نیکان داسې نه پرېږدي، الله تعالی خپلو نیکانو ته رزق رسوي. او که بدان وي، شرابیان وي، غلۍ ډاکوان وي، بېلماز وي، نو زه بېلمازو ته ولې ډوډۍ پرېږدم، زه بېلمازو او ډاکوانو او غلو ته او بېدینه خلکو ته ولې خپل رزق پرېږدم، نه پرېږدم ورته. او که نیکان یې الله یې خپله نیکانو ته رسوي. نن سبا علما کرام فرمایي خپل ځان پسې خپله صدقې کوئ. مور او پلار ته وایم، هر هغه چا ته وایم چې څوک بخیلي کوي بخیلي مه کوئ، بخل ته لاره مه وهئ، خپله هڅه کوه چې خپله هر څه وکړې، بس دا غټه خبره ده. ته چې د بچو په تمه ناست یې او بچي به مې بیا راپسې خیراتونه کوي، اتانیز به درپسې خیرات نه کوي، اتانیز دعا درپسې نه کوي، ته د خیرات غم وړی. خو که داسې نیکان بچي پیدا شي تا پسې خیراتونه مو کړل، اول خو شته نه، زه ویې کړل درپسې. اوس خو د داسې خلک راوتلي چې د خیراتونو ته هم بدعت وایي چې دا مه کوئ، دا ګناه ده، درېیمه مه کوئ ګناه ده، څلوېښتمه ګناه ده، او فلان ټولې په خلک یې درپسې منع کوي. ښه بچي که بیا الا ماشاءالله یو نیم پیدا شي، که خیرات درپسې وکړي، هغه خیرات یې ټول د ریا نه ډکي. هلکه ولې خیرات کوې، بیا به خلک راته پیغور راکوي. وګوره خبره یې ریا ته بوتله، خلک به راته پیغور راکوي، د الله رضا نشته. بل که بیا یې وم کو هغه خیرات چې کوم ثواب لري تا چې په خپل ژوند کې کړی وی، نو هغه د مرګ نه بعد بیا نه لري. کوم چې تا پسې 1 روپۍ د مرګ نه بعد مصرف شول هغه 1 روپۍ حسابېږي، او که په خپل ژوند کې دې مصرف کړله هغه 1/80 حسابېږي. ته په خپل ژوند کې 1 روپۍ خیرات کې هغه 1/80 حسابېږي، په خپل ژوند کې 1 روپۍ خیرات کې هغه 1/100 حسابېږي، 1/1000 حسابېږي، څومره چې تا کې اخلاص وي. او که مرګ نه بعد درپسې چا خیرات کړه هغه 1/1 حسابېږي. دې وجې نه علما کرام فرمایي یو سړی په قبر کې پروت و، په قبر کې پروت و او د ده د قبر خواته یو ولی الله تېرېدو. ولی الله تېرېدو، ولی الله هغه چا ته وایي چې الله تعالی دوست دي. د الله دوستانو ته کله ناکله کشف کېږي، پټ حالات ورته الله تعالی معلوموي، په زړه کې ورته شي. دا ولی الله په د قبر خواته تېرېدو، دا کوم قبر باندې چې تېرېدو دې قبر کې سړی دننه ناست او تلاوت کوي، تلاوت کوي، لا یا شروع یې کړی د قرآن کریم ورسره دی. نو دا ولی الله دې قبر دننه صاحب ته وایي چې سبحان الله، په قبر کې سړی ناست دومره نیکبخته دی، په قبر کې تلاوت کوي. وایي څو ځلې تلاوت کوي، څو ځلې قرآن کریم ختموي د ورځې، وایي 300 کرته، په یو ورځ کې 300 کرته قرآن کریم ختموي. نو دغه په قبر صاحب ورته وایي، دغه بیرون چې کوم سړی ولاړ دی قبر والا ته وایي ته خو ډېر نیکبخته یې، په یو ورځ کې 300 کرته قرآن کریم ختموي، موږ یوه سپاره نه شو ویلی، ته 300 پیرې قرآن کریم ختموي، ته خو ډېر نیکبخته یې. هغه ورته وویل د قبر والا دی بیرون سړي ته، وایي ستا دا کوم ثواب چې دی دا اوس چې وویل سبحان الله
ته ماته دا یو سبحان الله راکړه زه به تا ته دا 300 پیرې قرآن کریم د ورځې دا ثواب درکړم. هغه ورته دا څنګه تجارت کوې ته ما سره ته خو ډېر کم عقل نه یې. وایي ولې؟ وایي ته ما نه یو سبحان الله غواړې او ما ته 300 پیرې قرآن کریم راکړې. وایي دا ځکه در کوم دا زه چې کوم تلاوت کوم کوم قرآن کریم وایم دې کې ثواب نشته دا خو زما شوق دی او دا تا چې کوم سبحان الله ویل په دې کې ثواب شته. په ژوند کې هر څه وکړې موږ ته به استادان ویل چې ژوندی یې که نه دې کې هر څه پکارېږي چې مړ شوې او خاورې درپسې واچول بیا درته هېڅ شی فایده نه کوي بیا به تش همداسې به ناست. نو کوشش کوئ چې په خپل ژوند کې هر څه وکړئ او د دنیا محبت د زړه نه وباسئ.